بربنډې جینکۍ به یې ښودلې، یو بل ته به یې وروره د چا خبره خوره کې که سړی څه ووایي په سټیج یې خلک ګډول. دا سړی اوس که بېکاره سو نو طالب باید د سینما دروازې خلاصې کړي، دا جناب بېکاره سوی ده، ولې نور کارونه نشته، دا د سینما تیاتر دا مولوي صاحب محترم سلام. وعلیکم السلام جنرال صاحب. مایک خلاص کم نه خلاصېږي. ټول سلامونه وړاندې کوم. الله مو عزتمن لره. د اسلامي امارت لاسته راوړنې واقعا چې مولوي صاحب محترم لاسته راوړنې ډېرې زیاتې دي. که مونږ 40 ساعت هم د امارت په لاسته راوړنو باندې خبرې وکړو بیا به هم کمه وي، خو متاسفانه دلته ځینې کړۍ یا ځینې استخباراتي ډلې یا ځینې هغه منفور خبریالان په تش په نامه خبریالان چې له افغانستان نه بهر دي او یو معمولي خلا د امارت لخوا وګوري په حقایقو ځان نه پوهې کوي، هغه ته دومره نشر کړي چې بالاخره نظام یې هغه په دې مجبوره سي چې هغه باندې عکس العمل وښیي. مخکې له دې چې ځینې موضوعات چې د رسنیو له ډېر نشر نه وروسته موږ عکس العمل ښیو، مخکې له هغه باید هغه شي ته توجه وسي. لکه اوس په روزګان ولایت کې یو څه ونې وهل سوي دي چې دا د افسوس ځای ده، باید نه وای شوی دا کار. بیا که شوی هم وای هلته هغه خلک په اصلي موضوع باندې خلک ځان نه پوهې کوي چې څنګه حساب دی. دوی ترمنځ دغه مځکه غصب شوې ده، د دغه غصب په نتیجه کې باید د حکومت لخوا یو جوړجاړی رامنځته سوی وای، یو څه د ونو بدیل ورکول سوی، ځکه ونه وهل قطعا دا په هیڅ قانون کې نشته. که هغه د غصب په مځکې که په عرض کې یو سړي دا 20 کال یا 40 کال افغانستان بې څښتنه او دلته زورواکي وه، بدماشي وه. زمونږ په منطقو کې ډېر مځکې د خلکو غصب سوي دي، جعلي قوالې ورته جوړې شوي دي، هغه مځکې زرغون شوي دي، جوړ شوي باغونه پکې جوړ شوي دي. نو اوس که هغه ټول د غصب مځکې ته له مخې هوارې او یا ونې او دا شانتې قطع کوي، طبعا افغانان دي له هغه نه بل رقم رنګ اخلي. نو اوس هغه د رسنیو په باندې شروع کړې ده چې حاله چې طالبان شنې ونې وهي، وروره طالبان نه وهي، هغه د کلي خلک دي خپلو کې سره لانجه وه. طالبان د دې د مصلحینو په شکل تللي دي چې هغه خلک سره منې کړي. چون هلته مسلح کسان لیدل کېږي، یو مسلح کس څوک ماته نشي ښودلی چې هلته د ونې په قطع کولو باندې لګیا وي. خو دواړه قومونه دي، دواړه پښتانه دي، دواړه د یو منطقې خلک دي، طبعا فیصله به په محکمه کې ګټلې وي. نو راغلی د ذاتي ونې وهه، دغه چې چا د فیصله ګټلې دغه تیزي کړې ده چې چا بایللې د هغه باندې مروره. نو بعضې موضوعات چې هغه د امارت ډېر کارونه، ډېر مثبت کارونه، هغه ته اصلا انعکاس ورکول خو پرېږده چې تخریب یې کوي. حتی د افغانۍ د لوړېدا یا فرض که د معدنونو تاسو یادونه وکړه، د معدنونو د استخراج بېګا ځل ته یو بحث و د همدغه سیکولرانو تښتېدل، هغوی ویل چې تاسو په دې بحث مه کوئ چې طالب دغه کار ښه کوي دا بد کوي. هغه به درته ووایي چې ښه راسه ته ما سره کښېنه، کوم کارونه مې بد دي چې زه هغه اصلاح کړمه. اصلا له سره د طالب که ښه کار کوي که بد کار کوي، مونږ طالب منو نه، د طالب ښه کار هم نه منو، بد هم نه منو. که د افغانستان نه سبا جاپان جوړوي مونږ طالب نه منو. خلاص دغسې یو مبارزه هغوی دا نظریه ورکوله، همدغسې یو ترتیب روان کړی ده، مشران یې ورته ټاکلي دي. ځینې هغه خلک چې له دې هېواده تښتېدلي دي، دلته هر څه په جای پاتې سو، هغوی داسې وایي، داسې مفکوره عاموي چې طالب که ښه کوي هم مونږ یې نه منو، که بد کوي هغه خو هسې هم بد ده. نو مونږ ته څه پکار دي؟ مونږ باید د هغوی په مقابل کې همدغسې مبارزه وکړو. د طالب د بد ویلو دپاره ډېر میکرافونونه او ډېر تلویزیونونه په کار لګیا دي، میلیونونه ډالر خرچه او مصارف پې باندې کېږي، تنخواګانې ورکول کېږي. نو راځئ مونږ د دې په ځای چې منفیګرایي وکړو، مونږ د دې په ځای چې په طالب باندې نیوکه وکړو، مونږ د دې په ځای چې سالمه نیوکه بیا پې نوم ږدو، د هر کار چې کله مونږ نیوکه کړې ده د هماغه د مونږ د نیوکو نه دوی استفاده کړې ده او بالاخره هغه پسې څو شیونه تړلي دي. قصه یې دې چې ته رسولې ده چې خلک یې بدګمانه کړي دي. اوس دغه سمتي خبرې ته باور وکړه مولوي صاحب، هغه څوک چې حتی قومي یا ولایتي تخلص په ځان ږدي، پلانکی لوګری او پلانکی ننګرهاری او پلانکی قندهاری، ولاکه مې دغه خلکو سره لالګېږي.
تر اوسه پورې په خدای که په ما څوک خبر زه د کوم ځای یم. ځکه نه مې سم ته کار کړی، نه مې ولایت ته کار کړی، نه مې قوم ته کار کړی ده. اکثره ملګري پوښتنه کوي ستا د کوم ځای؟ زه ورته وایم زه د افغانستان یم. دغه د قومونو د ویش لړۍ که خدا ناخواسته داسې شروع شو چې تا کم جهاد کړی، ما ډېر جهاد کړی، تا دا کړي، تا دا یو استخباراتي دسیسه ده. ځینې یوټیوبران راجګېږي په ډېر مکارانه شکل باندې. ما نن یو ویډیو ولیدله چې یو کس ده وایي ډېر تعلیم یافته ده او دا ده اوس روان ده، بهر روان ده، ښه ږیره یم پرېښې ده او ښه قواره یم ده. تعلیم یافته څه تعلیم؟ چې شي تعلیم دې کړی؟ والا ما د سینما په برخه کې، د تیاتر په برخه کې، ډرامو په برخه، وروره د سینما دروازې خو بندې شوي دي. اوس یو سړی به راجګېږي چې ما د ناټو کاروانونه چلول، اوس ناټو نشته نو زه بېکاره یم. طالب باید ناټو ته اجازه ورکړي چې دې ځوان ته کار پیدا شي. سینما بنده شوې ده، د فحشا دروازې بندې شوي دي. سینما موږ ته په تېرو 40 کلونو کې څه راکړي دي؟ له نجیب نه قهرمان جوړ که، اتل یې تېنه جوړ که، شهید یې تېنه جوړ که، غله او ډاکماران اتلان راته جوړ کړل. د ما بچي له دې نه چې د امام صاحب د مذهب خبرې وکړي، د رام او د سمندر سنګ او چپر سنګ خبرې یې کولې. رواجونه ماغه حد ته ورسېدل. دا ټول د دغه تیاتر او د دغه سینماګانو کارو. سینما په کوم افغاني کلتور موږ ته نشرات کړي دي؟ دا سینما و چې هندي او سریالونه به ترجمه کول. رواجونه ماغه حد ته ورسېدل. دا ټول د دغه تیاتر او د دغه سینماګانو کارو. سینما په کوم افغاني کلتور موږ ته نشرات کړي دي؟ دا سینما و چې هندي او سریالونه به ترجمه کول. بربنډې جنکۍ به ښودلې، یو بل ته به وروره د چا خبره خوره کې که سړی څه ووایي په سټیج خلک ګډول. دا سړی اوس که بیکاره سو نو طالب باید د سینما دروازې خلاصې کړي چې دا جناب بیکاره سوی ده. ولې نور کارونه نشته؟ دا د سینما تیاتر دا پروفیسر له ما نه ډېر ښه ځوان ده چې زه کراچۍ چلوم، زه پیاز خرڅوم، زه رومیان خرڅوم، زه د بیګا دپاره د یو 50 روپو دپاره په ښاروالۍ کې کار کوم او دا د تیاتر او له سینما نه فارغ ده، اوس بیکاره سوی ده. دلته زه دا نه وایم چې خلاوې نشته یا دا نظام ټول خلک په رښتې دي، دا له اسمان نه کته شوي دي، هېڅ ګناه نه لري، معصوم دي. په قرآن کې دا جزاګانې چې ټاکل شوي دي، د زنا حد، د غلا حد، د لواطت حد، دا د کفارو دپاره شوي که د مسلمان دپاره شوي؟ چې څوک الله مني، څوک رسول مني، څوک قرآن مني، هغه به دغه شیونو نه پرهیز کوي. چې نه کوي خو دا د مسلمان نه غلطي کېږي چې الله پاک ورته حدود ټاکلی دي. دا حدود د چا دپاره دي؟ د کافر دپاره دي، د هندو دپاره دي، که د مسلمان دپاره دي؟ نو دلته به راجګ سي چې هله قصه به هغه جي ته ورسوي. ما درته ویلې هغه قطعا دغه خلک چې تېر 20 کاله دلته امریکایانو روزلي او کلیسا پې مصرف کوه، د سیکولریزم او د دیموکراسۍ دپاره یې کار کوه، هغه د تا د پرمختګ او د هېواد د ترقۍ په قصه کې نه دي. هغوی که په قصه کې وایي په تریلیونونو ډالر راغلل، موږ یو کارخانه نه لرو چې 2000 کسان پکې کار وکړي. هغوی که د دې هېواد د ترقۍ غم وړی وای له دغه ارګ او له دې وزارتو ریاستو له خپلو کورونو به یې سیمټي دیوالونه نه وتاو کړي. هغوی خو اوس هم دا چغې وایي. قطعا زه طالب مفکوره نه منم. که ته افغانۍ له ډالرو سره یو شانم کې، هغه وایي زه نه در سره منم. تا وایي څه توره کړې ده؟ دلته اشغال مات شو، دلته 250 هیوادونه مات شو، دلته هره ورځ چاپی، دلته د ورځې 700 کسان وژل کېدل، دلته که مدرسې او جوماتونه بمبارېدل. دا هر څه پای ته ورسېده. صلیبیان له دې هېواده ټیټې سترګې لاړل، غلامان سره له دې چې عفو ورته شوې وه دا هېواد یې پرېښوده. اوس طالب خو دغه جګړې ته چا مجبوره کړه؟ دلته خو نظام و، پنجاودور سره راغی، کرزی، احمد محمود غني تر څنګ یې ودرېدل. تر امریکانو زیات بدماشي او داړهماري دوی کوله، زیات خلک دوی وژل. د بلیک واټر دپاره دلته کرایي قراردادیان څوک و؟ د امریکا او د ناټو دغه کاروانونه چا وړل؟ امریکانو ته بیسونو ته ښځې چا سپلای کولې؟ مردګوي او بېناموسي چا ورته کوله؟ زما کور به چې بمبار شو چا به چغې وهله چې دا پنجابیانو؟ خو دغه خلکو وهل. دغه درېګانه ارګانونه، نظامي ارګانونه به چې هر هفته به دوی خپل راپور نشروه، دوی د هېواد د کوم ګوټ نه د امن خبره کړې غیر له دې چې باش پلانکي ځای کې مو ترورستان ووژل، پلانکي ځای کې مو القاعده ووژل، پلانکي ځای کې زندانونه یې ډک کړي. دوی کوم امنیت راوسته؟ خو که امنیت په زور راوستل کېدلی، په بدماشۍ راوستل کېدلی، په امکاناتو په اسلحو راوستل کېدلی، خو تاسو به راوستی و.
طالب په کور کې ځای نه درلوده، ګیرور او شملور په کور کې څه کې، په فاتحه او په جماعت کې، په مړیو په ژوندي کې حق نه درلوده. له جنازو نه خلک جګېده، د زندان د تورو سلاخو شاته اچول کېده. زراعت ته د کوم کار کړی ده؟ مالدارۍ ته د کوم کار کړی؟ افغانستان د په کوم برخ کې تا خود کفا کړی ده؟ خوړه د په سوالو، غوړي د په سوالو، غنم د په سوالو، هر شی د په سوال باندې و. مافیا حاکم او څو تجارانو بس یو د بل موټر به په بندرونو کې سوځول تر څو دوی خپل مال په قیمته بیه باندې خرڅ کړي. یو د بل مالونه به په ګمرکونو کې درول تر څو د افغانانو جزر دلته وباسي. اوس هغه خلک چې د ناټو کاروانونو سپلای کوي بیکاره شوي دي، دې طالب مقصر ده. هغه څوک چې امریکانو ته جاسوسي او ترجماني کوله اوس بیکاره د طالب مقصر ده. هغه څوک چې زما په وژلو باندې، زما په بندي کولو، په زنداني کولو باندې پیسې او ډالرې اخیستلې، نن بیکاره دي، جګړه نشته، د جګړې ماشین ودرېده، اوس طالب مقصر ده. د کار خو ډېرې دروازې دي، تر پرونه پورې دغه ما څنګه ژوند تېر کړی، دغه طالبانو چې د تاسو غاښونه یې درمات کړل، تر کیمپونو پورې ورسولې، دغه طالب کوم تجارت درلوده؟ ولا په زرګونو پیژنم چې خپل د علاج پیسې نه درلودې، تر ننه پورې معیوب پراته دي. په 10,000 او په 15,000 افغانۍ علاج کېده، هغه پیسې نه درلودې، نن ټول وجود فالج ده. په کور کې 2 3 4 کونډې ورته ناستې ولاکه د ډوډۍ پیسې لري، هغه چغې نه وهي، د بدن ټول اعضا یې قطع شوي دي. کور کې د یتیمانو انبارونه دي، هغه چغې نه وهي، دوی چغې وهي چې هله موږ بیکاره شولو. خو تا خو په دې 20 کالو کې د افغانانو د وینو په تجارت باندې دومره ګټلي وي چې یو 15 کاله ګزاره پې باندې وکړې. د ملا او د طالب ډیپلوم چلېده، همدا چغې نه ویلې چې ملا باید ترجماته پورې محدود شي، حکومت ورته ابلاغیه او خطبه ولیږي چې دغه وایه او دا مه وایه. تاسو خو د ارګ او د جومات ترمن فاصله ختموله، فاصله مو دې ته ورسېده چې شرابخور آزاد، غل آزاد، قاتل آزاد، جاسوس آزاد، مردګه او بېناموسه به آزاد ګرځېده. د جومات ملا، حافظ د قرآن، مجاهد، طالب، دیندار، هغه خلک به د زندان د تورو سلاخو شاته نه لوېدل. په دې باګرام کې غله بندیانو که مجاهدین او طالبان حافظان د قرآن بندیانو، په کومو سترګو تاسو راځئ په طالب باندې تاخت و تاز کوئ؟ پل چرخي کې څوک بندیانو، د هغوی جرم څه شی و؟ د چا په ښځه او په لور باندې نیول سوی و؟ خو د دغه په خاطر زندان کې پروت چې یا مجاهد ته ډوډۍ ورکړې وه، یا د دې هیواد د ازادۍ په خاطر باندې جګړه کړې وه. دې هیواد کې اشغال او صلیبیان نه غوښتل، هغه مو په زندانو کې اچولي. ورسه اوس هم د پل چرخي د زندان لیستونه وګوره چې په 13,000 15,000 بندیانو کې هلته څومره مفسدینو، څومره غله او ډاکمارانو، غله، قاتلان، ډاکماران، مفسدین، هغه خو د پارلمان وکیلان، وزیران او والیانو. هغه څوک به برقدرت او چې چا به ښه جاسوسي کوله او ملک سره به یې تړاو درلوده، هغه څوک به دلته په زور او په ځواک کې و چې د یو هیواد پاسپورټ به یې درلوده. خلیلزاد څوک و؟ خلیلزاد خو هماغه سړی و چې کله په افغانستان کې سفیر و، په لغمان کې خلکو ته خبرې کولې، وایي طالب نور نشي راتللی. د طالب په وړاندې مونږ داسې وسایل لرو. کرزی او غني څوک و؟ هغه د مکر اوښکې چې تویولې، رازق د چا د لاس نیالګی و؟ په کوم ولایت کې و چې بدماشي نه وه؟ د چا نام